پاکستان بیا ولې په ډن پټان توغندي وویشتل او بلخوا پاکستان ولې وایي چې موږ طالبانو ته له برید مخکې څخه خط لیږلی وو. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سابسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ اسلام آباد کې یوې خبري کنفرانس ته ویل افغانستان کې مو له بمبارۍ وړاندې په خپلو ځواکونو د برید په اړه طالب مسؤلینو ته یو احتجاجي لیک استولی و. نوموړي ویلي پاکستان په دې برید کې عام افغانان او طالب نظامیان نه دي په نښه کړي بلکې هغه کسان مو په نښه کړي دي چې په پاکستان کې زموږ خلاف په بریدونو کې لاس درلود. نوموړي د دغه لیک د محتوا په اړه څه ونه ویل خو تر هغې وړاندې د طالبانو د کندهار والي ملا شیرین په کابل کې د پاکستان سفیر ته یو لیک سپارلی و او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار ته د همکاریو زیاتوالي په اړه یو لیک استولی و. دغه ادعاوې داسې مهال کیږي چې تازه بیګا شپه بیا پاکستان په ډن پټان توغندي ویشتلي او 2 کسان یې شهیدان کړي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي ترهګري د پاکستان د پوځ د پالیسیو تولید دی او ستونزه په افغانستان کې نه بلکې GHQ کې ده. پښتين د ایکس پخواني ټویټر په یو سپیس کې وویل جګړه د پاکستان د استخباراتي ادارې پالیسي ده او دغه ادارې پوځیان نه غواړي چې د ترهګرۍ ستونزه حل شي ځکه په دې کې د دوی ګټې نغښتې دي. پښتين داسې مهال د څرګندونې کوي چې په پښتون میشتو سیمو کې یو ځل بیا امنیتي پیښو زور اخیستی دی. نور خلک هم په دې نظر دي چې کوم اورونه پاکستان بل کړي دي اوس پاکستان پکې په خپله سوځي او پکې راګیر دی. خو بلخوا بعضې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا لوبه پاکستان په خپله روانه کړې ده تر څو له نړیوالو څخه بیا پیسې ترلاسه کړي او د سیمه کې د جنګ میدان ګرم وساتي.